که چیرې له خپلوانو سره له خپلو اړیکو خوښ نه یو یا خرابې راته برېښي، ښه به دا وي چې په دې اړیکو کې خپله ونډه هم وارزوو چې موږ په دې اړیکو کې په کوم رول کې یو. آیا مثبت اغیز مو پرېښندلی که منفي اثر مو پرې پرېښی؟ د دې خبرې معلومول د اړیکو په روښانه کولو کې ونډه لري. هغه کړنې چې اړیکې مو له خپلوانو سره ورانوي. بې ځایه تمې، که چیرې داسې تمې ولرو چې پوره کول یې د نورو له وسې بهر وي یا نه غواړو چې پوره یې کړي، دا ډېرې تمې او بې ځایه غوښتنې کولی شي د اړیکو مزي کمزوري کړي. بده ژبه، پښتو کې یو متل دی چې وایي خپله ژبه هم کلا ده هم بله. ډېرې اړیکې د یوې ناسمې او بې ځایه خبرې له امله خرابې شوي او له منځه تللي دي. پټه رخه یقینه په اړیکو کې هرومرو یوه خبره ښکته پورته کیږي، دا چې څوک کینه واخلي او عقدې په زړونو کې خوندي کړي، ورو ورو کینه پخیږي او د اړیکو مزي سستوي او په پای کې هم بېمینېتوب. ځینې کسان تمه لري ټول خلک له دوی سره مینه ولري او دوی ته درناوی وکړي، خو بالمقابل بل چاته د مینې ورکولو یا درناوي کولو عادت نه لري. کله چې مینه درناوی د یوه لوري کار وي، بل لوری خامخا خفه کیږي او دا چاره د اړیکو فضا خړوي.